دا لیکنه چې په لومړي ځل د یوه کس لخوا په 4chan.org ویبپاڼه کې خپره شوې وه، په پیل کې خلکو ورته دومره توجه ونه کړه، خو وروسته دا لیکنه په انټرنټ کې یو تر ټولو پراسراره معما وګرځېده. د 2012 کال د جانوري په 4مه نیټه یو کس دا انځور یې په 4chan.org ویبپاڼه کې په پیژندل شوي بي راندوم یا هم تصادفي ونډو کې خپور کړ. دغه کس چې هویت یې معلوم نه دی، د 3.0 نوم په کارولو سره دغه انځور له نورو انټرنټ کاروونکو سره شریک کړ. هغه په دې انځور کې لیکلي ول: موږ دا آزموینه جوړه کړې ترڅو خورا هوښیار شخص پیدا کړو. هغه خلکو ته ننګونه وکړه چې د انځور دننه پټ پیغام ومومي. د انځور شریکولو څو شیبې وروسته یو کس وموندل چې که تاسو دا لیکنه په ټکسټ ایډیټر په کارولو سره دا فایل خلاص کړئ، تاسو کولی شئ د لوستلو وړ یو لیکنه ومومئ. په دې لیکنه کې یو پټ رمز ځای پر ځای شوی و. کله چې کاروونکي دا رمز حل کړ، نو د بل انځور لپاره یو لینک ترلاسه شو. په لومړي سر کې یو بې نتیجه څه په څېر ښکاره کېده، خو وروسته د آوټګیز په نوم اپلیکیشن په کارولو سره کاروونکو وکولی شو نور پټ معلومات ترلاسه کړي. آوټګیز د دې لپاره کارول کېږي چې په تصویري فایلونو کې پټ شوي معلومات افشا کړي. ترلاسه شوي معلومات یو ساب ریډیټ ته لارښوونه وکړه چې د یو کتاب په اړه معلومات پکې وو. کتاب د یو کوډ سره یو ځای وړاندې شوی و چې وروسته یو د تلیفون شمیره په ډاګه کړه. کله چې دغه شمیرې ته زنګ ووهل شو، نو د مخکې نه ثبت شوی پیغام واورېدل شو. په دې ثبت شوي پیغام کې داسې ویل شوي و: آفرین، تاسو یو زبردست کار وکړ. د اصلي final.jpg تصویر سره تړاو لرونکي 3 شمیرې شته چې 3.0 د دې ډلې یو شمیره ده. تاسو باید 2 نورې شمیرې پیدا کړئ. د دې وروسته د راتلونکي پړاو ته د تګ لپاره تاسو باید دغه 3 شمیرې سره ضرب کړئ او بیا .com ور اضافه کړئ. ښه شانس. بله ورځ د final.jpg تصویر په انټرنټ کې هر چیرې په مکرره ډول باندې خپور شو. د انټرنټ د پلټونکو یو پراخه ډله چې ورځ تر ورځې پراخیږي د دې پیچلې معما د حل کولو لپاره هڅه وکړه، خو هیڅوک نه پوهېدل چې دقیقاً څه روان دي. دا معما د څه لپاره وه؟ د دې تر شا څوک و؟ کله چې پای ته ورسیږي څه به پېښ شي؟ ځینې خلکو په طبیعي توګه فکر کاوه چې دا به یو ټوکه وي، په داسې حال کې چې نورو د معما تفصیلاتو ته پام وکړ او د شواهدو په وړاندې کولو سره وویل چې نه، دا یوازې یو ټوکه کېدای نشي. ډیر ژر دا روښانه شوه چې د دې تر شا یوه پټه ټولنه یا استخباراتي اداره شتون لري او د دې ټولو هدف د کریپټوګرافي، سټیګنوګرافي او ورته برخو کې مهارت لرونکو افرادو استخدام کول دي. په دې اړه اوازې خپرې شوې، البته دا یوازې اوازې وي. وروسته دا معلومه شو چې په ثبت شوي پیغام کې ذکر شوي 2 شمیرې د اصلي تصویر ابعاد وه. د تصویر عرض او اوږدوالی 3.0 سره له ضربولو وروسته د یو ویبپاڼې ادرس وموندل شو. کاروونکي یو ویبپاڼې ته ولېږدول. په ویبپاڼې کې شمیرنه او د سیکادا په نوم یو د حشرې انځور موجوده و. یو ځل چې شمیره 0 ته ورسېده، پاڼه په خپله اپډیټ شوه او یو لیست وړاندې شو چې د ځینو ځایونو موقعیتونه پکې شامل ول. په 5 مختلفو هیوادونو کې د 14 ځایونو موقعیتونه شتون درلود. هر هغه کسان چې دې ځایونو ته تللي وه، د سیکادا انځور او د هغه لاندې یو QR کوډ موندلی و. QR کوډونه یو انځور ته لاره هواره کړه. په انځور کې یو معما وموندل شوه. دا معما یو کتاب ته لاره وموندله او کتاب هم د یو ویبپاڼې ادرس ورکړ. مګر دلته معما یو حیرانتیا رامنځته کړه چې هیڅ چا یې تمه نه درلوده. د لومړیو څو کسانو څخه یوازې یوه ټاکل شوې ډله د معما وروستي ګام ته ومنل شوه او نورو کسانو ته دا پیغام وښودل شو: موږ غوره کسان غواړو، تعقیب کوونکي نه. هغه ټاکل شوې ډلې ته پیغام لیکل شوی و چې د بل ګام په اړه هیڅ چا سره خبرې ونه کړي او هیڅ معلومات شریک نه کړي. د نږدې یو میاشت چوپتیا وروسته ساب ریډیټ کې یو انځور خپور شو
چې معما پای ته رسیدلې. دا انځور شریک شو او په دې سره کار هم پای ته ورسید. سیکادا په څرګنده ډول هغه هوښیار اشخاص موندلي و چې دوی یې په لټه کې وو. له لومړي انځور راهیسې موجودې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې شوې وې. دا معما د څه لپاره وه؟ د دې تر شا څوک وه؟ کله چې پای ته ورسیږي څه به پېښ شي؟ خو لکه څنګه چې وروسته څرګنده شو، هر څه لا نوي پیل شوي وه. یو څه وخت وروسته د سیکاتا معما ته ورته نوې معماوې هم خپرې شوې. مګر آیا دا واقعا د سیکاتا څخه وې یا یو تقلید کوونکي هڅه کوله چې دا معما په بشپړه ډول مختلفو لورو ته بوځي؟ مګر سیکاتا د جعلي معماو مخنیوي لپاره یو کوډ اضافه کړ چې د PGP لاسلیک په نوم پیژندل کیږي. د دې ځانګړي لاسلیک سره کاروونکي کولی شي پوه شي چې آیا دا انځور د سیکاتا دی او که نه. سیکادا مخکې له دې نه هم د غلطو لارو په اړه خبرداری ورکړی و او په دې اړه یې ویلي و چې د PGP معتبر لاسلیک نه لرونکي پیغامونه باید په کلکه له پامه وغورځول شي. د یو کال دوامداره تقلید نه وروسته یو انځور بیا په 4chan ویبپاڼه کې خپور شو. دا انځور له PGP لاسلیک سره هم سمون درلود. سیکاتا بیرته راغی او د دویم پړاو وخت را رسیدلی و. دویم انځور د لومړي څخه ډېر توپیر نه درلود. انځور یو پیغام څرګنده کړ. پیغام یو کتاب ته اشاره وکړه. کتاب یو لینک ته لارښوونه وکړه. مګر په دې لینک کې یو موسیقي وه. په موسیقي کې یو معما څرګنده شوه او کاروونکي یو ټویټر اکاونټ ته بوتل او له دې څخه د رونیک الفابې ځانګړي لیست ته ورسېدل. یو ځل بیا د معما حل کولو وروسته کاروونکو ته د نړۍ مختلفو ځایونو د موقعیتونو لیست ورکړل شو. د لومړي معما په څېر دویمه معما هم د سیکاتا لخوا یو پیغام سره پای ته ورسېد. لارې یو به یو بندې شوې او سیکاتا یو ځل بیا له نظره غیب شو، پرته له دې چې خلکو ته کوم وضاحت وړاندې کړي. مګر دا هم پای نه و. د 2014 په پیل کې دریم پړاو لپاره وخت رسیدلی و. بیا هم سیکاتا یو انځور پیغام څرګنده کړ. پیغام یو کتاب ته لارښوونه وکړه او کتاب یو لینک ته لاړ او هر څه د تیر په څیر روان و. مګر دا ځل معما د یو جالبه کتاب په شاوخوا کې روانه وه. د کتاب نوم لیبر پریموس و چې په لاتین کې لومړی کتاب معنا لري او داسې شواهد شته چې دا د سیکاتا لخوا لیکل شوی وي. په 2014 کال کې موندل شوی هغه رونیک الفابه په پای کې معنی موندل پیدا کړی و، ځکه چې د کتاب لویه کچه په هماغه رونیک الفابې باندې لیکل شوی و. سره له دې چې ژباړل شوي پاڼې هم خورا مبهمې او پیچلې وې، کتاب ځینې فلسفي او ایدئولوژیک نظریات درلودل. دا کتاب بې شمېره نښې او کوډونه یې درلودل. د بیلګې په توګه دې پاڼې کاروونکي وهڅول چې په دې ویب کې د ویب پاڼې لټون وکړي، مګر دا ویب پاڼه لا هم نه دی موندل شوې. بله پاڼه کې د انټرکنیکټنس په نوم ثبت شوی غږ لرونکي ویب پاڼه ته لارښوونه وکړه. په هر صورت د کتاب یوه لویه برخه نه وه ژباړل شوې. په ځینو پاڼو کې رونیک لیکنې کوډ شوي او د لوستلو وړ نه دي او لا هم حل شوي نه دي. د دې کتاب یو نوي پاڼو څخه یوازې 14 پاڼې په بریالیتوب سره ژباړل شوي دي. 2015 کال پرته له کومې نوې معما تیر شو. ځینې خلکو شک پیدا کړ چې سیکاتا به ښایي هیڅکله بیرته راستون نشي. کله چې انځور په لومړي ځل په 4chan کې خپور شوی و، ځینو خلکو فکر کاوه چې سیکاتا 3.0 د یو شرکت لخوا ډیزاین شوی یوه لوبه ده چې هدف یې د نوي خدمات یا محصول اعلان کول و. د بیلګې په توګه مایکروسافت په 2001 کال کې د آرټیکل انټیلیجنس په نامه فلم لپاره ورته اعلاناتي کمپاین کارولی و او ورته کمپاین هم د هالو 2 د خپرولو پر مهال هم کارولی و. 2004 کال کې ګوګل شرکت هم سیکادا ته ورته معماګانې په بیلبورډونو لیکلې وې. هغه کسان چې بریالي شول ګوګل شرکت کې دنده ترلاسه کړه. دا معما د څه لپاره وه؟ د دې تر شا څوک وه؟ کله چې پای ته ورسیږي څه به پېښ شي؟ په 2015 کال کې د رولینګ سټون سره په یو مرکه کې د لومړي معما دوه ګټونکي له پای مرحلې وروسته خپلې تجربې شریکې کړې. هغوی ته د سیکاتا لخوا یو ایمیل راغلی و او دوی د ډارک ویب یو فورمیټ ته راهنمایي شوي وه. هلته شاوخوا 20 نوي غړي او د سیکاتا څو مخکیني غړي هم ول او دوی کولی شو چې یو له بل سره اړیکې ونیسي. هغوی ته داسې ویل شوي وه
سیکاتا 3.0 د امنیت او سانسور په برخه کې ورته نظر لرونکي څو ملګرو لخوا جوړ شوی. موخه دا و چې د ټیم په توګه کار وکړي او یو سافټویر رامنځته کړي چې د دې ایدئولوژي سره سمون لري. کله چې د دوی ملګري نور ملګري هم را اضافه کړل نو دا پټه ټولنه ناڅاپه غیر مرکزی نړیوال سازمان ته بدله شوه. یعنی دوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپل غړي درلودل. بیا نوي راغلي کسانو ته دنده وسپارل شوه چې د ډلې ایدئولوژي سره سم سافټویر رامنځته کړي. په عین حال کې د سیکاتا غړي به د دوی پرمختګ له نږدې تعقیباوه. مګر د معما حل کولو جذابیت له نشوالي له امله نوي راغلي خلکو خوښي کمرنګه شوه. د 2012 کال په پای کې پرته له یو کس ټول نور کسان لاړل او څو میاشتې وروسته ویبپاڼه هم وتړل شوه او دوی له سیکاتا څخه بیا هیڅ خبر نه دی ترلاسه کړی. سیکاتا خپل وروستی عام پیغام په 2018 کال کې د اپریل په میاشت کې ورکړ د غلط معلوماتو په اړه یو کوچنی خبرداری په توګه. مګر د درېیمې معما اوسنی حالت او د څلورمې معما امکان لا هم نه دی معلوم. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او سابسکرایب مه هېروئ. مننه.